یوه ډېره افسوسناکه واقعه قدرمنو دوستانو هره ورځ زموږ مخې ته داسې افسوسناکې واقعې راځي. په ضلع بونیر کې د یو وړې ونې په وجه باندې چې دغه تنظره اوچته شوله، نو سکه تره راپاڅېد او خپل دوه داسې ورورونه چې د هغوی عمرونه ډېر زیات کم وو، یعنې لا زلمي شوي وو، د هغوی عمرونه به د 10 نه تر 14 کالو په منځ کې وو. دغه دواړه په ګولیو باندې ویشتلي دي او وژلي دي. دوستانو یقینا چې داسې واقعه ده چې زړه پرې دردېږي او د زړه نه وینې څاڅي. اخر په دې پښتنو باندې څه شوي دي؟ پښتنو ته د چا بددعا لګېدلې ده او دا کومه بدبختي ده چې تر اوسه پورې نه ختمېږي. په وړو وړو خبرو باندې د یو بل وژل، د ځمکې په وړه ټوټه باندې د یو بل وینو تویول او په یو وړه ونه باندې یو بل وژل یا خپل ورورونه وژل چې ورورونه خو د خپل بچي یا د خپل زامنو مثال لري، نو یقینا چې د دې نه ډېره لویه بدبختي بله د پښتنو نشته دی. الله تعالی دې په پښتنو باندې خپل رحم وکړي. دا افسوسناک خبرو چې تر موږ را رسېدلی و چې دا واقعه په بونیر کې مخې ته راغلې ده، تاسو سره مو واقعه شریکه کړله. ډېره مننه مو کوم ویډیو ورسره تر اخره وکتله. نور ترین ډیټ به تاسو سره په روانو ویډیوګانو کې شریکوو. دې لپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ.